بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ، ژوند او چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ 50م درس ته په خیر راغلاست. په 50م درس کې تاسو ته د کلام د اجزاو څخه پر types of conjunctions یا د ارتباط د تورو پر ډولونه باندې غږیږو چې لومړی د ارتباط توري کم توري دي. موږ او تاسو کولی شو چې دا توري په ورځني ژوند کې په کوم اړخونو کې استفاده کړو او کله چې موږ او تاسو په انګریزي ژبه باندې غږیږو په دې برخه کې چې پرتې ستونزې وي، مشکلات وي، څنګه په هغه باندې وپوهیږو او هغه ستونزې حل کړو. نو راځو د کنجنکشنز یا د ارتباط د تورو پر تعریف باندې غږیږو، دا پیژنو چې دا پر څو قسمونه باندې او د انګریزي ژبې د برخې په کوم اړخ کې ډیر د استفادې وړ دی. نو راځو د conjunctions د ارتباط تورو پر تعریف باندې. Conjunction is a word which is used to join two words or sentences. Conjunction is a word. د ارتباط توری یو کلمه ده یا یو لغت دی which is used to join کوم چې استعمالیږي د دې لپاره چې یو ځای کړي. join معنا یو ځای کړي. two words دوه لغتونه or two sentences او یا هم دوې جملې یا په کل کې داسې دی چې د ارتباط توري هغه توري دي کوم چې دوه لغاتونه یا دوې جملې سره یو ځای کړي او د هغوی معنا یوه کړي. اوس دا څه ډول توري دي راځو پیژنو یې. For example مثلا Ahmad and his brother are students. Ahmad and his brother are students. احمد او د ده ورور چې دي زده کوونکي دي. اوس دلته and کلمه چې وکارول سول د دوه ورډ یعنی دوه کلمو ته ارتباط او اړیکه ورکړله. ګورئ احمد یوه کلمه ده، برادر هم بله کلمه ده. دلته د دوه کلمو د یو ځایوالي لپاره کنجنکشنز یا د ارتباط توری and وکارول سو. په دوهمه جمله کې د دوو جملو د ارتباط لپاره استعمالیږي. two sentences. For example she was present but he was absent. She was present دا حاضره و but he was absent مگر دی غیر حاضر و. دلته she was present دا یوه جمله سوله. د یوې جملې څخه وروسته but وکارول سو. but چې دی کنجنکشن دی یا د ارتباط توری دی. but he was absent مگر دی غیر حاضر و. دلته دوې جملې راونغښتلې په یوه هدف کې څرګندې کړلې چې دا ټوله د ارتباط تورو دنده ده چې دوه لغاتونه یا دوې جملې ونښلوي او ارتباط ورکړي. که چیرې موږ او تاسې مجلې وایو، اخبارونه وایو، د کتابونو څخه متنونه وایو، د ارتباط د تورو سره به ډېر مخ سو او دوی به ډېر په انګریزي ژبه کښې په ډېره پراخه توګه باندې کارول کېږي. نو راځو لاندې conjunctions are divided into two parts. د ارتباط توري په عمومي توګه په خپل ځان کې پر دوه ډولونو باندې ویشل سوي دي یا پر دوه قسم باندې ویشل سوي دي. هغه کوم دي؟ لومړی coordinating conjunctions مشترک د ارتباط توری دی، مشترک د ارتباط توری. او دوهمه subordinating conjunctions دی، دا هم فرعي د ارتباط توری دی چې دا په فرعي توګه باندې کارول کیږي. اوس تاسو ته د دواړو ډولونو څخه هر یو درته بیل بیل وایو. شاید په د نور کې تاسو ته نور ډولونه هم راسي، قسمونه هم راسي، خو ما هڅه ډیره کړې ده چې هغه مثالونه د تعریف مطابق راوړم چې تر څو تاسو څخه موضوع او محتوا ورکه نه سي. نو راځئ د ډولونو پر لور باندې یو ځلې به تعریف او یو مثال وایو، وروسته یې ډولونو ته راځو. First, coordinating conjunctions مشترک د ارتباط توري یا ارتباط لرونکي توري چې په مشترکه توګه باندې دنده ترسره کړي، په مشترکه توګه باندې کار مخې ته یوسي. اوس مثلا تعریف په دې ډول باندې دی. The coordinating conjunctions are used to join coordinating sentences. Coordinating conjunctions مشترک د ارتباط توری یا هغه توری چې په مشترکه توګه باندې کارول کیږي او مشترکتوب یا د یو شي سره وصلتوب پیدا کوي. دا بیا څه کوي؟ دا نتیجه ده دا مشترکې جملې سره نښلوي. هغه جملې چې د لومړنۍ جملې سره معنا یوه وي یا په کل کې د یوه مشترک هدف لپاره کارول کیږي. اوس دا چې دی some coordinating conjunctions are یو څه د مشترک ارتباط توري چې دی هغه په دې ډول باندې دي: for, and, ner, but, or, yet, and so.
دا ټوله تاسي کله چې یو څه لولئ اخبار لولئ مجلې لولئ کتابونه لولئ په هغه کې ډېر کارول سوي وي. اوس که چېرې تاسو وپوهېږئ چې کوارډینیټینګ کنجنکشنز دا کوم کنجنکشنز دي اوس یې وپېژنئ چې د دوی استعمال په کومه بڼه باندې دی بیا نو تاسو پوهېږئ چې د دې څخه هدف څه شی دی. دلته مو ویله چې to join coordinating sentences یعنې مشترکې جملې سره یو ځای کړي. اوس راځو مشترکې جملې سره کوم وایو. For example مثال Ahmad drank some water for he was thirsty. Ahmad drank some water. Ahmad یو څه اوبه وڅښلې for he was thirsty ځکه چې دی تږی و. اوس دلته for د because معنا لري یعنې د ځکه معنا لري. اوس تاسو فکر وکړئ کله چې تنده نه وي تندتیا نه وي یعنې د اوبو په وجود کې کمښت راپیدا نه سي موږ هېڅکله اوبه نه څښو. نو دا چې دی مشترکې جملې دي یعنې هدف او مفهوم یې ټوله یو دی. اوس ګوره احمد یو څه اوبه وڅښلې ځکه چې دی څه شو تږی و. اوس دا تندتیا چې کله راسي مستقیم به څوک ځي اوبه به پیدا کوي اوبه به څښي. دا دواړه جملې په هدف کې یو دي او مشترکې جملې دي. اوس لاندې مثال دی I take milk and sugar in my tea. I take milk and sugar in my tea. زه په خپل چاو کې شیدې او بوره چښم. دلته take د drink څخه معنا لري. drink to drink something. It means I drink something. I drink milk and take sugar in my tea. درې مثال She does not like apples nor does she like pears. دا سیبان نه خوښوي او همدارنګه یا همداراز امرود هم نه خوښوي. اوس تاسو وګورئ چې د دې دواړو جملو هدف او محتوا چې ده او مشترکتوب چې دی په دې کې دی چې زه مثلا کتاب هم نه خوښوم یا مثلا کمپیوټر هم نه خوښوم یا قلم هم نه خوښوم یا کمپیوټر هم نه خوښوم. دا په دې هدف دی یعنی کتاب هم خوښوم قلم هم خوښوم. دا ټولې مشترکې جملې دي یعنی دواړه مې د خوښې څیزونه دي. He is sick. دی مریض دی. So he is not going to school. نو ځکه دی ښوونځي ته نه ځي. He is sick. So he is not going to school. دی مریض دی نو ځکه دی ښوونځي ته نه ځي. دا دواړه جملې چې دي دا چې دي coordinating sentences دي یا مشترکې جملې دي. اوس دی مریض دی لامل دا دی چې دی باید ښوونځي ته نه ځي. مثلا زه ښوونځي ته نه ځم لامل چې دی لامل دا دی چې زه مریض یم. زه ښوونځي ته نه ځم ځکه چې زه بایسکل نه لرم. یا مثلا زه خط نه لیکم ځکه چې قلم نه لرم. زه کورنۍ دنده مثلا نه لیکم نه ترسره کوم ځکه چې کتاب نه لرم قلم نه لرم یا مثلا وخت نه لرم. همدا مثالونه دي ټوله چې په مشترکو حالتونو کې استعمالیږي او د مشترکو جملو دپاره استفاده کیږي. هغه عبارت د for and ner but or yet so او همداسې نورو ډېرو ذاتو څخه دي چې دا په جملو کې استعمالیږي. The coordinating conjunctions are divided into 5 parts. مشترک نښلونکي توري چې دي هغه پر 5 ډولونو باندې ویشل شوي دي. هغه عبارت دي له دې څخه Number 1 cumulative conjunctions ارتباط زیاتونکي توري. 2 alternative conjunctions اختیاري نښلونکي توري. 3 adversative conjunctions متضاد نښلونکي توري. 4 explanatory conjunctions توضیحي نښلونکي توري دي. And 5 Elative conjunctions د علت نښلونکي توري دي. دا بیا چې دي دا 5 قسمونه یا 5 ډولونه چې دي دا بیا په coordinating conjunctions کې برخوال دي. دا د دوی ډولونه دي. subordinating بیل دي جلا دي. اوس هم تاسو ته یوازې د 5 قسمونو څخه په دې درس کې یوازې پر cumulative conjunctions باندې یا ارتباط زیاتونکو تورو باندې غږیږو چې دا کوم توري دي. The cumulative conjunctions are used to add one idea to another idea or one action to another action. د څخه هدف ډیر واضح دی. ارتباط زیاتونکي توري هغه توري دي کوم چې to add one idea to another idea چې یو نظریه بلې نظریه ته
او یا هم یو عمل و بل عمل ته اضافه کړي. These conjunctions are consist in دغه ارتباط توري چې دی ارتباطي توري چې دی هغه په لاندې ډول باندې دی and as well as a both and also to not only but also etc. دا ټول چې دی دا cumulative conjunctions یا ارتباط زیاتونکي توري دي. اوس راځو د دوی مثال وایو. یعنی یو نظریه و بل نظریه ته او یو عمل و بل عمل ته یو څه ور اضافه کوي. اوس پوهیږئ څه ډول ور اضافه کوي. Both Fariha and Sofia got first position in the exam. Both دواړو فریحې او صوفیې په ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړ. هلته both دا هم cumulative conjunction دی او and چې دی هم دا conjunction دی. یعنی د دوی ارتباط توضیحي ارتباط زیاتونکي کلمې دي چې د دواړو تر مابین یې اړیکه ونښلول. اوس په دوم مثال کې not only he comes late نه یوازې چې دی ناوخته راځي but also complains مګر شکایت هم کوي. اوس ګوري تاسو ګوري یو عمل ته بل عمل ته یو څه ور اضافه کوي. اوس د یو کار تر سره کوي هغه کار ته یو بل کار هم ورته سره کوي. مثلا د یو ځلې خو ناوخته راځي دا د ناوخته راتګ سره یو ځای دا خو یو ستونزه سول پر دې باندې یو بل عمل هم اضافه کیږي چې هغه د شکایت هم کوي. یعنی cumulative conjunctions چې دی یا ارتباط زیاتونکي توري هغه توري دي چې یو نظریه و بل نظریه ته او یا یو عمل و بل عمل ته یو څه ور اضافه کړي. هیله ده چې د نن ورځې همدغه درس مو تر پایه سره تعقیب کړی وي. نور درسونه هم را سره وګورئ تعقیب یې کړئ. انشاءالله درسونه په زړه پورې دي. زموږ سره یو ځای واوسیږئ. د الله په امان ژوندي واوسئ.